سلامونه او درنښت د منګو ډي بي کورس ته یو ځل بیا ښه راغلاست. نن موږ په دې درس کې الیمنټ کیوري اپریټر باندې غږیږو. لکه څنګه چې تاسو په تیرو درسونو کې زده کړل چې ډي بي کلیکشن نیم او ډاټ فایند دا موږ ته ټول ډاکومنټ یې راخیستلی سلیکټ کولی. که چیرې موږ دلته هغه فیلډ او ویلیو ورکړی وای نو هغه سپیسیفیک ډاکومنټونه به راخیستل. مثلا هغه ډاکومنټونه راواخله چې موږ ته ایج ښلي، کلاس یې بي بي اے یا هم یو بل شرط هم ورکوو. خو نن موږ شرط د ویلیو په اساس نه ورکوو، د فیلډ په اساس. داسې شرط ورکول غواړم چې هغه ډاکومنټونه موږ ته راواخله چې د نیم فیلډ پکې موجود نه وي، یا هم د کلاس فیلډ پکې موجود نه وي، یا هم د کلاس فیلډ پکې موجود وي. یعنې د فیلډ موجودي چې سرچ کوو کتل غواړو، د فیلډ موجودي کتل غواړو چې شته یا هم نشته، او د فیلډ ډیټا ټایپ چک کول غواړو. نو دې لپاره الیمنټ کیوري اپریټر استفاده کیږي چې دا دوه دانې دي. یو ایگزیست ده، ایگزیست موږ ته دا ګوري چې دغه فیلډ موجود ده یا هم نه ده. مثلا موږ وایو چې ایج، هغه کومو ډاکومنټونو کې چې ایج فیلډ موجود وي یعنی ترو وي هغه ډاکومنټونه موږ ته راواخله. یا داسې یو مثال درکړم، موږ سره 500 شاګردان دي. په 500 شاګردانو کې خو د ټولو شمارې نه وي، نو زه وایم چې هغه ډاکومنټونه د شاګردانو راواخله چې د هغې کې د فون فیلډ پکې موجود نه اوسېږي، یعنې شماره نه وي، یا هم شماره اوسېږي هغه راواخله. نو دغه موجودیت چې کتل غواړو نو دا ایگزیست اپریټر ده. بل ټایپ د دې فیلډ نوعیت کتل غواړو. مثلا موږ بعضې وخت یو ډاکومنټ کې دغه فیلډ چې ده د شماره موږ د سټرنګ په شکل کې ذخیره کړي، په بعضو کې موږ د عدد په شکل کې ذخیره کړي. زه وایم چې هغه ماته راواخله چې موږ سره د شماره د عدد په شکل کې، یا وایم هغه راواخله موږ سره د شماره د سټرنګ په شکل کې. نو د ډیټا ټایپ او چې کتل غواړو، د خپله فیلډ موجودیت چې کتل غواړو، نو دې لپاره همدغه الیمنټ کیوري اپریټر استفاده کیږي. نو عملا به کار وکړو څنګه دا کار کوي. لکه څرنګه چې تاسې ګورئ، زه دلته د سکول په ډیټابیس کې یم. نو زه به داسې وکړم، ورته وایم ماته دا ټوله ډیټا راواخله. نو دلته به ولیکم چې ډي بي ډاټ سټوډنټس ډاټ فایند، نو ټوله به موږ ته راواخلي. ګورئ ټوله راواخیستله. که تاسې متوجه سئ دې کې د فون فیلډ نشته، په دې کې د فون فیلډ نشته، په دې کې د فون فیلډ نشته، په دې کې د فون فیلډ شته، په دې کې شته، په دې کې د حروف په شکل کې ده، او دې کې د عدد په شکل کې ده. زه به دا پاک کړم. زه وایم چې ما ته هغه نفر راواخله چې د فون فیلډ پکې موجود نه وي. نو دا دلته فیلډ نوم به ورکوو، ایگزیسټ، او دلته به ترو یا فالز ورکوو. نو هغې لپاره به زه داسې وکړم، بیا به دا هغه به خلاص کړم، وبه لیکم چې ډي بي ډاټ سټوډنټس. دلته به د ډي بي به لیکئ د خپل د کلیکشن نوم، بیا به ولیکو چې فایند، او فایند لپاره به دا قوسونه واچو. دې کې به بیا دا غټ قوسونه بیا واچو. دلته به خپل د فیلډ نوم ولیکو، زه به ولیکم چې ایج، او دلته به بیا دا قوسونه واچو. نو دلته به اوس زه ولیکم چې د ایج فیلډ موږ سره ایگزیسټ سي فالز وي. ایج به نه ګورم، زه به فون وګورم. نو ما چې ولیکل، ما ته هغه سټوډنټان پیدا کړه چې د فون فیلډ پکې موجود نه وي، صحیح ده، ایگزیسټ نه وي. نو دا به انټر کړم. نو ګوره وایي په دغه 3 نفرو کې وایي د فون فیلډ نشته. نو دا موږ زده کړه. اوس زه وایم چې داسې وکړه چې د فون فیلډ پکې موجود وي، هغه راواخله. نو دلته به ولیکو چې ترو. نو ګوره وایي په دغه دوو کې د فون فیلډ شته ده. نو په دې باندې پوه شولو. اوس به زه دا پاک کړم. زه وایم چې ما ته هغه راواخله چې د فون فیلډ پکې د سټرنګ په شکل کې ذخیره شوی. نو دا به ولیکو فون او ټایپ یې کتل غواړو. اوس وایم چې ټایپ یې ما سره شکل کې سټرنګ شکل کې، او دا ډیټا ټایپ به په هغه کې وراچوم، په سنګل کوټس کې انټر یې کړم. وایي په دغه شاګرد شماره وایي سټرنګ په شکل ذخیره شوی. او که زه وایم نه د انټیجر شکل کې راواخله، نو دلته به ولیکم چې انټر به وایي نه دغسې ده د عدد په شکل کې.
نو الیمنٹ کیوري اپریټر موږ زده کړ چې د فیلډ موجودي سرچ کوي، فیلډ موجودي په اساس ډاکومنټ راخلي او د فیلډ د ټایپ په اساس. نو زه وایم چې ما ته راواخله چې د فون فیلډ یا عددي یا هم انټیجري، یا عددي یا انټیجر. نو دې لپاره لیس به استفاده کوم. ته ولیکم چې سټرینګ هم راواخله او کاما او انټ هم راواخله. نو ګورې دواړه یې راواخیستل. اوس زه وایم چې داسې وکړم، ما ته هغه راواخله چې د دې ایمیل پکې نه ده، ایمیل یې موږ سره دغه ټایپ یې نلي، ټایپ یې چی نلي. نو دا به زه پاک کړم، ولیکم چې نل انټر. ګوره ما ورته ویل هغه راواخله چې ایمیل یې خالي رسېدلی. نو ګوره موږ د فیلډ ټایپ په اساس او د فیلډ د موجودیت په اساس موږ د ایلیمنٹ کیوري اپریټر چې کړل استفاده کړه. نو دا و ایلیمنٹ کیوري اپریټر چې دوه دانې و ایگزیسټ او ټایپ. ویډیو تر نورو ملګرو هم ورسوئ، چینل سبسکرایب کړئ. موږ به د کورس ادامه